دا کس په سمندر کې د برمودا ټراینګل پټ رازونه معلومولو ته روان وي، خو ناڅاپه یو غټ طوفان راشي او د هغه کشتۍ ولټه کړي. څه وخت پس چې هغه سترګې وغړوي نو خپل ځان د سلونه ورکوټو خلکو په منځ کې بندي وویني. دا خلک د هغه د ګوتو نه هم ورکوټي وو، خو کیسه دلته ختم نشي او څو ورځې پس بیا هغه د دغه ځای نه هم روان شي. مخکې هغه یو بلې داسې دنیا ته ورسي چې د هغه ځای خلک د ده نه هم سرګونه غټ وو او اوس هغه د دوی د ګوتو برابر وو. خو دا هر څه څنګه ممکنه شول؟ خواب که حقیقت یا د بلې دنیا دروازه؟ واورئ دا حیرانکونه کیسه پوره په دې ویډیو کې. د کهانې په شروعات کې مونږه لیمر ګولیور نامې یو هلک وینو. هغه په سمندر کې د برمودا ټراینګل پټ رازونه معلومولو ته ولېږل شي. څه وخت په سمندر کې د مزل نه پس هغه له خوب ورشي او ویده شي، خو د هغه کشتۍ ډایرکشن غلط کړي او یو بل طرف ته تاو شي. هغه چې راویښ شي نو یو خطرناک سیلاب وویني. موبایل کولاو کړي او پولیس ته د کار کولو کوشش وکړي، خو په موبایل سیګنل نه و چې دې سره د ده کشتۍ په دې طوفان کې ډوبه شي. هغه چې سترګې وغړوي نو ویني چې په سلګونه ورکوټو خلکو هغه بندي کړی و او په رسو سره یې تړلې وي. دا خلک د ده د لاس ګوتو نه هم ورکوټي وو. د دغه خلکو یو مشر چې ایډورډ نوم یې و ګولیور ته ووایي چې تا زموږ د دشمن مدد کړی دی ځکه موږ ته تړلی یې. ګولیور یو غټه چیغه ووایي او بیا ځان وخوځوي چې دې سره ټول سپایان یې خوا دې خوا ګوزار شي او رسۍ هم وشلېږي. هغه دا ګڼل چې زه یې خوب وینم، که زه خپلې سترګې پټې کړم او بیا وغړوم نو هر څه به ټیک شوي وي. خو هغه چې څنګه سترګې پټې کړي نو دا خلک په هغه باندې د غیشو ګوزارونه شروع کړي. د ده پینټ ته رسۍ واچوي او لاندې کاږل یې شروع کړي. د هغه نه پینټ په وتو شي او په راغورځېدو کې یو فوجي د هغه نه لاندې ګیر شي. څه وخت پس چې هغه یو ځل بیا سترګې وغړوي نو فوجیانو هغه تړلی وي او خپل دربار ته یې روان کړي وي. د دربار ټول خلک په حیرانۍ سره هغه ته راغونډ شي ځکه چې د دغه ځای خلک ډېر ورکوټي وو او دوی د دومره غټ انسان سوچ هم نشو کوي. د دې ملک نوم لالیپوټ و او بیا باچا ګولیور ته وایي چې تا زموږ ملک د ویرانولو کوشش کړی دی ځکه موږ به تا بندي کوو او بیا هغه په یو غار کې بند کړي. هلته په غار کې د دې ملک یو بل کس هم بندي شوي وي او د ګولیور هغه سره دوستي جوړه شي. هغه ګولیور ته وایي چې ما د ایډورډ ښځې ته په مینه کتلي وو ځکه زه بندي شوی. ایډورډ په ګولیور باندې پټي کارل شروع کړي، خو ناڅاپه د دشمن ملک فوج په دوی حمله وکړي او محل ته اور واچوي. د باچا لور هم ګرفتاره کړي خو دوی هیڅ ونه کړي او بیا ګولیور راشي. دشمن فوجان یو یو د میږو په شان په ګوتو کې اوچت کړي او سمندر ته یې ګوزار کړي او د باچا لور آزاده کړي. خو په محل کې اور اوس هم لګېدلی وي او دننه پکې باچا هم ګیر وي. د باچا لور ګولیور ته وایي چې څه چلو کا، اور مړ کا او پلار مې بچ کا. ګولیور هغوی ته وایي چې ما سره صرف یو حل شته او بیا هغه اور مړ کول شروع کی او باچا ته ژوندی راوباسي. باچا د هغه نه ډېر زیات خوشحاله شي او ګولیور ته د ډوډۍ دعوت ورکړي. سباله ګولیور ډوډۍ ته لاړ شي او باچا د هغه نه تپوس وکړي چې ته د کوم ځای نه راغلی. ګولیور هغوی ته دروغ ووایي چې زه د نیویارک نه راغلی وم او زه د هغه ځای باچا وم او د ځان باره کې ورته نور هم ګډې وډې ووایي. دا اورېدو سره دوی د ګولیور نه نور هم متاثره شي او بیا د هغه لپاره خپل کور جوړول شروع کړي. څه وخت پس ایډورډ هغه ته راشي او ګولیور ته وایي چې موږ ته ستا کشتۍ میلاو شوه او زموږ انجینیرز په هغې کار شروع کړی دی. څه وخت کې به ټیک شي او بیا ته خپل ځای ته تللی شي. څه وخت پس بیا باچا ایډورډ د خپلې عهدې نه لرې کړي او د فوج جرنیل ګولیور جوړ کړي. ایډورډ په دې ډېر سخت غوسه شي او هغه د کس ته د ملک ټول دفاعي نظام بند کړي. د دې خبرې دشمن ملک جرنیل ته پته ولګي چې د لالیپوټ دفاعي نظام بند شوی دی او هغه پې حمله وکړي. په محل باندې ګوزارونه شروع کړي خو ګولیور خپل خوراک کې مصروفه وي چې د ده ملګری ورته په منډه راشي او د حملې نه یې خبر کړي. ګولیور محل ته راشي او ایډورډ هغه ته وایي چې لالیپوټ بچ کا او دشمنان ټول وژنه. ګولیور ځان رډي کړي او جنگ ته ور روان شي. دشمنانو ته چې ورسي نو هغوی ته وایي چې ما ته ستاسو د وژلو حکم راکړی شوی دی خو زه داسې کول نه غواړم. که موږ د دروغو یو ډرامه وکړو نو زما بچا به دا وګڼي چې موږ جنګ وکړو. زه به هم د جواب نه خلاص شم او تاسو به هم ژوندي خپل ځای ته لاړ شئ. هغه جرنیل هغه ته سر وخوځوي او بیا ګولیور ډرامه شروع کړي. خو جرنیل په هغه باندې ناڅاپه حمله وکړي او په ګولیور باندې کاڼي ورول شروع کړي خو دې حملې په ګولیور باندې هیڅ اثر ونه کړو او بیا ګولیور د ټولو کشتۍ رسۍ ونیسي او واپس یې د هغوی خپل ملک طرف ته ګوزار کړي. باچا د لیدو سره ډېر زیات خوشحاله شي او د کامیابۍ جشن مناو کړي.
بیا د باچا لور هم ایډورډ پریږدي او د هغه سره ټوله رشته ختم کی. د ایډورډ سره دا هر څه د ګولیور په وجه وشول، ځکه هغه د ګولیور نه د خپلې ویزاتۍ بدل اخیستلو سوچ شروع کی. ایډورډ د دشمن ملک جنرال ته ورشي او هغه ته وایي چې ګولیور موږ نه زموږ ملک واخیستو او که موږ د هغه مخه ونه نیسو نو راتلونکی نمبر ستاسو دی، او هغه ته یوه د روپورټ فارموله وښایي چې ایډورډ ته د کشتۍ نه میلاو شوې وه. ګولیور او د هغه سپایان په خپل جشن کې مصروف وي چې ناڅاپه چغې شروع شي او خلک منډې شروع کړي. ایډورډ او د هغه ملګرو یو روبوټ ماشین جوړ کړی وي او په هغې کې ایډورډ ګولیور ته د مقابلې لپاره راشي. اول خو ګولیور ته دا ګپ ښکارېدو، خو بیا چې ایډورډ د دې ماشین میجیک وښایي نو ګولیور هم حیرانه شي او بیا مقابله شروع شي، خو د ګولیور په هغه هیڅ زور نه رسېدو. ایډورډ هغه د وردې نه ونیسي او چتې نیولې وي، بیا هغه ته ووایي چې هر منې که مقابله کوي. ګولیور هر ومني او بیا هغه د لرګو په یو کشتۍ وتړي او یو بلې خطرناکې جزیرې طرف ته روان کړي. ګولیور چې سترګې وغړي نو هغه د سمندر په غاړه پروت وي. هغه راپاسي او مخکې مزل شروع کړي. په لاره هغه یو غټ عمارت وویني او بیا ناڅاپه په هغه باندې یو د بوتل ډبې راګوزار شي. څه وخت پس په لالیپوټ کې یو بله جینۍ چې د ګولیور ملګرې وه هغه هم راغلی وي او ایډورډ هغه تړلی وي. د ګولیور ملګری هم دا جینۍ وویني او بیا ایډورډ دا جینۍ هم په هغه غار کې وتړي. ګولیور چې سترګې وغړی نو هغه ته د جنکو کپړې اچول شوي وي. هغه ځان د پاینه کې ګوري چې ناڅاپه زلزله شروع شي او هغه په ټوپونو شي، خو دا یوه ماشومه جینۍ وه. هغې ځان سره ګولیور په بوتل کې بند راوړی و او په خپل المارۍ کې یې بند کړی و. د دې ځای خلک دومره غټ وو چې ګولیور د دوی په مقابله کې د میږي برابر هم نه و. او بیا هغه ماشومه د ګولیور سره مشغوله شروع کړي، خو دا ټوکې د هغه لپاره ډېرې ګرانې شي. بیا ګولیور ته چای راوړي او ماشومه وده شي. څه وخت پس د ګولیور ملګری هغه ته راشي او ده ته د لالیپوټ ټوله کیسه تېره کړي. ګولیور ته د دې کمرې نه یو پیراشوټ میلاو شي او هغه یو ځل بیا لالیپوټ طرف ته روان شي. ګولیور لالیپوټ ته راشي او خپل ملګری ته پټ غار ته راشي. ایډورډ د دې ځای بادشاه او د هغه ټول ملګري هم په دې غار کې قیدیان کړي وو. ګولیور ټول آزاد کی او یو ځل بیا ایډورډ سره د مقابلې اعلان وکړي. ګولیور هغه ته ووایي چې که ما درنه مقابله وګټله نو ته به لالیپوټ پرېږدې او بادشاه ته به خپل هر څه بیا ورکړې. ایډورډ د هغه خبره ومني او مقابله شروع شي، خو ایډورډ په روبوټ کې نور هم خطرناک فیوچرز شامل کړي وي او د ګولیور نه مقابله یو ځل بیا خطا وي. خو په صحیح موقع د ګولیور ملګری راشي او روبوټ ماشین ته ننوځي. د ننه هغه په ایډورډ باندې حمله وکړي او په ماشین کې ورسره ټول تارونه وشلئ چې دې سره د ماشین لاسونه کار پرېږدي او ګولیور په پوره طاقت سره راپاسي او په هغه حمله وکړي. ایډورډ راوغورځوي او دا کامیابي په خپل نوم کړي. بادشاه او د هغه ملګري ډېر زیات خوشحاله شي او بیا ایډورډ او د هغه ټولو ملګرو ته فانسي سزا وورئ. ګولیور هغه منې کی او د دوی په منځ کې روغه وکړي او دوی ټول پې آزاد کی. بیا ټول څه وخت د دې روغې خوشحالي معنا وکړي او بیا ګولیور او د هغه ملګری خپل ملک ته واپس روان شي او همدې سره د دې فلم خاتمه وشي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.